تا د پته چې ستا رب تا سره حساب کوي نو ته به د ځان سره حساب شروع کړي. عمر بن خطاب به دا وی د ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې الله در سره حساب وکړي. د ځان سره حساب وکړئ مخکې د دې نه چې الله در سره حساب وکړي. او د دې دعوت الله موږ له راکړی چې خپل ځان سره حساب وکړئ. سورة الحشر کې الله وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو ویریږئ د الله نه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او ودې ګوري هر نفس چې د سبا دپاره یې څه لیکلي، دې ته وایي حساب کول ځان سره. زما تاسو ته زړه نه دا نصیحت دی که چا پې عمل وکړو خپله فایده د چا ونه کړو ماله څوک نقصان نشي راکول، خو صرف دومره کوه چې لږ وخت د دې خلکو نه جدا کېږه او د ځان سره یې لنډ غونډه کې حساب کوه چې تا څه کړي دي. لنډ حساب کوه سبا دپاره دې څه لیکلي. الله ګوره قیامت ته سبا ویلی ډېر رانږدې کړی دی موږ ته. لږ سوچ کوه ځان سره تا سبا دپاره دې څه لیکلي دي. ته ما ته دا وایي چې کور مې غټ جوړ کړی، زه د کور خبره نه کوم. که ته دا وایي چې جیداد مې ډېر دی، زه د جیداد خبره نه کوم. که ته وایي چې بچي مې ډېر دي او سبا هغه سبا درته نه یادومه د بچو هغه مستقبل سبا لکه څه ته ورغلی. سبا په معنی د قیامت ته دې څه لیکلي دي. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، الله وی د قیامت په ورځ به هر انسان ویني هغه څه چې د ده لاسونو رالیږلي دي. نو تا څه لیږلي دي آخرت ته؟ عبادات دې څنګه دي؟ صدقات ورکې که نه؟ ذکر او اذکار کې که نه؟ علم کې که نه؟ په علم باندې عمل کې او که نه؟ تقوا دې پکې شتي که نه؟ د الله نه یریږي او که نه؟ دې ټولو خبرو ته سوچ وکړه، ځان له جوابونه ورکړه. محاسبة النفس دا اهم خبره. کم سړی چې د ځان سره حساب کوي که نه، کم سړی چې ځان سره حساب کوي دا سړی د ګناهونو نه ډېر لري. وجه دا ده چې هلته دی د ځان سره حساب کوي په مخه. د شپې چې سمولي سملاستو نه مخکې یو 5 منټه سوچ وکړي. صرف دا سوچ به وکړي او لازم به یې وکړي، تا ته به احساس وشي وایي که زه ویده شم او رپا نسېدم. ته داسې ووایه وایه که زه نن ویده شم او رپا نسېدم نو څه مې لیږلي دي مخکې. لږ به نن دا سوچ وکړي کوم داسې اعمال دي چې ته پې داسې نازېږي او داسې سینه دې راویستې ده او د الله بندګۍ ته دې زړه نه کېږي، اخر ته دې څه کړي چې ته به داسې نازېږي؟ ګورې الله زیری در کړی د جنت که الله د پیغمبر په خوله ته زیر اورولی چې پلانی به جنت ته ځي داسې مطمئن ګرځي. نو نن شپه به یو 3 منټه 5 منټه بس دا سوچ به وکړي که نن مړ شوم د شپې ویده شوم او رپا نسېدم نو ما څه لیږلي دي مخکې. ابو هریره رضی الله عنه، ګوره ابو هریره خو پېژنئ څومره اوچت صحابي دي. هغه چې به کله د قبر په غاړه کېناستو نو په ژړا هغه شو. ملګرو به ورته ابو هریره دلته ته جاړې ډېر ولې؟ وایي جاړم په دې چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی او توخه را سره لګه ده. د ابو هریره سره چې توخه لګې ده هم سره څه دي؟ ابو وژړل په دې خبره باندې. نو تا کومه توخه تیاره کړې ده؟ وتزودو توخه تیاره کړې کومه توخه؟ ته آخرت سفر به په څه باندې تېره او ډېر اوږد سفر دی، ګوره لنډ نه دی، ډېر اوږد سفر دی، ډېر اوږد سفر. ما تاسو ته یو پیر مثال بیان کړی لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه والزه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ به څه د پاسه 1400 کاله کېږي که نه کېږي؟ تاسو سوچ وکړئ دې ژوند ته 1400 کاله ایله د اوسه پورې د ابوبکر په برزخ کې وشو. بس صرف برزخ کې 1400 کاله ابوبکر صدیق رضی الله عنه تیر کړي. لا مخکې څومره ژوند پاتې دی د برزخ الله اعلم.
او بیا الله ته مخامخ کېده او ودرېده تا ته داسې ګف ښکاري د آخرت ته سفر کوي ته ورشې د قبرونو له ورشه او د مقبرې ته ودرېږه او لږ سوچ وکړه زه تقریبا 3 ورځې کېږي داسې سهار ټایم کې تللی وم مقبرې ته هسې لږ ساعت ودرېدم ډېر داسې سوچ مو وکړو د قبرونو ته او د خلکو ته د آخرت په دې بازار کې ولاړو ما زموږ په دې بازارونو کې څومره شور شګره وي کته راشه او بره لاړ شه او ډز او ډوز هلکه او دې کړه پیسې راوړه واله او د هر څه غري پراته صرف دغه سیلۍ اواز زما په دې غوږونو لګېدو بس نو مې دا اوس وتلي په سفر باندې الله اکبر په سفر وتلي او هر سړي د ځان سره خپله توخه وړې ده خوش قسمت دی هغه چې غټه توخه وړې ده چې آخرت هغه قیامت ته ورسېږي او بدبخت دی هغه چې توخه لږه وړې ده او یا د سره وړې نه ده دی به دا سفر څنګه پوره کوي ته چې کله عمرې له ځې او کله چې ته پاکستان ته ځې دا پیټۍ تړي او دا پړي پې راکاږي او نوم پې ولیکه او سامان ورک نه شي او هلته یې ویسه او کاغذ تې تاو کو پرشتک تې تاو کو ټول غمونه دې راغستي چې د سفر په ښه طریقه باندې وکړو ټکټ والا ټکټ په دی او سیټ پکې کم نمبر دی او بوک دی او که نه دی او دا کیسې دې جوړ کړه د آخرت سفر ته دې سوچ ته نه دی تللی کس هغه بیا ناشنا سفر دی د آخرت هغه ټکټونه بوک شوي د مخکې نه زما اوس تا ټکټ بوک دی تا ته پته شتي که نه موږ چې کلي له ټکټ هله خو بوک کوي که نه زما اوس تا ټکټ الله کړی ته بېغمه شي دنیاوي ټکټ چې ته والې نو هغه ځای معلوم وي چې د کوم ځای نه به جاز وچتي آخرت په هغه سفر کې دا خبره شتي ګورې ټکټ خو الله کړی دی زمونږ خو ځای نه دی معلوم چې د کوم ځای نه به ځو دې ته چې ته سوچ دې کړی دې ته چې ته سوچ کړی دی چې صحیح ده دا خو نه دی معلومه موږ ته چې سفر د کوم ځای نه شروع کېږي دنیاوي سفر خو کم ځای نه شروع کېږي په کم ځای ختمېږي ټکټ کې لیکلي خیال مې که نه داسې نشانې ورکړی د جاز داسې بره ختلی وایي د ریاض نه بیا داسې را کوی شوی په پېښور کې د کم ځای نه اوچتېږي او په کم ځای لګي دا ټول معلوم دي دا جاز آخرت هغه سفر دا پته لګي چې د کم ځای نه شروع کېږي خو دا یې پته لري چې په آخرت به ختمېږي هغه قیامت پورې ورته به قبر کې پروت وي خالي به چې کله ټکټ ولې تپوس کې 100 کیلو سامان دی ورسره او دا به سعودي ایرلاین پلیټ ښه دی او که پی ای ښه دی او که ګلف ښه دی او کم یو ورسره زمزم به پرېږدي او کم دا قیسې دې راغستې آخرت په سفر باندې چې ځي صرف 2 شیونه سره ځي بس دا مالونه او جیدادونه او کورونه هر څه پرېږده یو کفن وقتی طور یو کفن وقتی طور څه وخت بعد بیا د قبر کې دې وکتو که نه د خاورو سره خاورې شوي او اعمال په د آخرت په سفر کې عمل ځي بس نو دغه سفر له څه تیاری کړی څه حساب هم کړی چې ته د شپې سوچ کړی چې الله څه به کوم څه به نه کوم چې په دې قبر کې ما یوازې پرېږدي زه به څه کوم نو پرون د یو ملګري سره لګیا وم ماسپښین دا ګرمي ډېره زیاته وه هسې ملګري سره مې خبره شروع کړه مې په دې قبر کې به یاره څه کوو دا خو ډېر غټه ګرانه مرحله موږ ته پرته ده ډېره ګرانه مرحله چې د هر طرف نه هم داسې بند کېږي نه په دې خاورو کې چې د ستنې امر سوری پکې پاتې نه شي چې په دغه ځای کې به ګوره څه کوو نو ډېره ګرانه مرحله او مرحلې موږ ته پرتې دي الله ته مخامخ کېده دي او حساب کتاب دی او غټې خبرې پرتې دي بلکې اصل مرحلې خو شروع کېږي د قبر نه او د مرګ نه سخته خو دغه ځای نه شروع کېږي عثمان بن عفان به د قبر په خوا کې په ژړا شو چې عثمانه دلته ډېر ژاړي وی دا د آخرت په پوړو کې اولنۍ پوړۍ ده نه که دلته کامیاب شو یو مخکې کامیاب یو که دلته فیل شو مخکې فیل
نو تا چې ته دغه اولنۍ پوړۍ ته سوچ کړی دا د یېرې او د سوچ او د فکر خبرې چې الله دې دغه حالات موږ ته اسان کړي او دغه سفر دې الله موږ ته اسان کړي ځو خو به ځو لازم به ځو څوک مخکې څوک وروسته الله اکبر يضم